هر دهشتګردي به چې د وردی والا وکړه خلکو به ورته نور نامونه کېښودل وایي دوی نام به یې نه پرېښوده دا پي ډي ایم و چې راغی او اشاره یې جنرال وکرنیم ته وویل چې ښه یې او څنګه وې دا د پي ډي ایم هغه د حق خبره د خدای په فضل سره او د دې ولسونو په همت سره هغه موږ یو ځای ته ورسوله زمونږ بدنامولو موږ ته یې د غدار او د کافر نه ویل او دوی داسې بدنام شول چې په لاره روان وي خلک کنځلې ورته کوي دوی لوی لوی جنرالان اوس په لارې نشي تېرېدلی الحمدلله موږ د حق خبره کړې وه په هر ځای کې په ډاډه زړونو په ډاډه کوڅو سترګو ګرځو د اوو خوند یو ماشوم نورې هم معاف نه کړو چې چپس یې خرڅول او په هغه به یې چا به په هسپتال کې کمره نه ورکوله چا به د کرایې کور نه ورکولو دغه خام دا یې د دهشتګرد په سترګه کتل ولې یې ورته کتل چې دلته ستا یوه ترجماني وه چې هغه به ډي جي آی ایس پي آر کوله چې هغه به څنګه خبرونه ستا متعلق جاري کړل دنیا به هغه منل دا پي جي ایم راووتلو په میدان ورته ودرېدلو او د خپل کام ترجماني یې وکړه چې پښتون یې دا باندې چې مشکل وي زه به در سره ولاړ وم ستا تحفظ په ما فرض دی تر نن ورځې سره او چې کومو خلکو پښتون ته دهشتګرد ویلي وو په ټوله دنیا کې نن هغه د پي ټي ایم په وجه خلک د دهشتګرد په نامه پېژني یو لوی تاریخ لرونکی ملت د دنیا د لویو لویو قوتونو سره مقابله کوونکی پښتونخوا کوي تر څو به یې برداشت کوو تر څو به حوصله ورته کوو نن به اوږد بیان په دې باندې کوو چې د کام مسلې څه دي او د مسلې حل څه شی دی د شپې وخت په ساده دلته چې کوم ګرلز سکول دی لایټونه پې لګولي دي چې ټوله شپه خلک ځنې په عذاب وي او ظلم خلاف د دغې خلاف په پي ټي ایم خپل مزاحمت پیل کوي احتجاج به کي درنه به کي لار به یې بندوي ور به یې بندوي خو خپله خاوره به ورته پرېږدي نه محترمو د غازی فیض محمد د نام نه تاسو خبر یئ غازی فیض محمد د دغه خاورې د دغې پشین د ترین قبیلې یو اتل و د پیرنګي خلافه په انفرادي سطح هم د جنګ کوه پیرنګیان به پیرنګیان به یې هره ورځ وژل چې دا د پښتنو خاوره ده پیرنګی خپل وطن ته به ځې که نه ځې په زور دې شړم آخري فیض محمد غازي گرفتار شو او پیرنګي پانسې کړو هغه زموږ اتل دی د دغې خاورې د ازادۍ دپاره یې تر داره پورې ځان رسولی و او دغه اډه چې څوک ورته فوجي وایي څوک ورته ټیک ټاک وایي دا ته به نور هم غازی فیض محمد اډه وایو دا ټولو ته منظوره ده دا خبره قبوله ده زمونږ خپل اتلان شته دی زمونږ خپل دلته لوی لوی شهیدان دي اتلان مو دي د خاورې د تقدس او د ازادۍ او د خپلواکۍ دپاره یې په دار باندې سرونه ځړېدلي دي مونږ هغه نه هېروو انشاءالله غازي فیض محمد که چاته اوس پته نه لګېدله خو د دغې اعلان نه پس به د تاریخ بېرته را ژوندی شي پي ټي ایم خپل تاریخ ژوندی کوي د خپلې خاورې محترم اوس راځم د پښتون قام و تباهۍ او بربادۍ په طرف یوازې ستاسو حال دا نه دی چې د یارو په چیک پوسټ باندې یا په بل ځای کې ځمکې نیولې شي یا د ډي ایچ اې په نامه یا په سکولونو مورچې دي یا سرچ لایټونه دي دا د ټول پښتون وطن حال دی تاسو که سوات ته لاړئ
ظلم شوی دی جبر شوی دی شهیدان شوی دی خلق ورک دی من دی په انتظار دی د موټروي په نامه عام د کتیباړې ځمکې هم ځنې نیولې چې د سیکشن 4 په نامه ټول غرونه نیولې دي ټول ښایست چې د سوات په قبضه کې دی د سوات زمرد باندې نن د پنجاب ټیکاداران خپل عیاشي کوي محترمو ډېر چې وګورئ د دیار وطن دی دا انتهایي ښایسته وطن دی هغه د دیار وطن خلک په روزګار پسې نور وطنونه ته ځي د وطن دیار د وطن ښکلا د وطن وسایل دا د په لاس کې نه دي هلته یوه د مزاحمت خبره هم څوک نه برداشت کوي ځکه د پي ټي ایم سجاد پښتین هم هلته ګرفتار دی که تاسو بونیر وکتلو د بونیر تاریخي غر علم نن د پنجابي فوج په قبضه کې دی محترمو د بونیر ماربل د پنډې د کاروبار برخه دي که تاسو شانګلا ته لاړئ ولسونه یې ټوله ورځ په کویلې کې مزدوري کوي او د کویلې په کانونو کې مړه پراته وي چېرته یو ځای چېرته بل ځای د خپل وطن ښایست او ښکلا او وسایلو نه هېڅ استفاده حاصلولی نه شي د باجوړو د مومندو ماربل او مفرایډ دیږي وطن تقدیر نشي بدلولی دا د پېښور او د نوخار ځمکې ټولې د ډي ایچ اې په نامه او په نورو نامونو فوجانو نیولي دي کوهات ټول چوړې چوړې دی ورما او ورکزی د فرقاوریت په نامه په جنګونو کې بند پراته دي دا ورکزی خلک اوس هم لا په کیمپونو کې د آی ډي پیز ژوند تېروي کره کوله کې مروت په خپله خاوره د ګیز او د نورو مدنیاتو لوی لوی وسیلې مرکزونه لري خو د هغه ځوانان د هغې مرکزونو کې نوکري نه لري هلته د پنجاب بادار نوکري دی هغه پیسې پې ګټي د کرک او د لکي مروت ځوانان په ایفس کې په 100,000 روپۍ په بلوچستان کې نوکري کوي محترمو که تاسو د وزیرستان او کاپر د وزیرستان نور وسایل وګورئ یو وزیرستان شمالي کې کاپر موجود دی او په میلیونونو ډالر یې پې ګټلي دي او په ټریلیونونو نور هم لا د دوی شوق دی چې په هغه باندې وګټي محترمو د درازین دی د ګیس د ویستلو دپاره د پنجاب فیکټرۍ رسېدلي دي د ژوب نه واخله تر کویټه پره په ځمکو قبضې دي محترمو د هرنایي د دوکۍ د شارک د کوز او نور د جنوبي پښتونخوا په وسایلو باندې دلته د پنجاب ټیکادارانو خپلې پښې رابادلې کړي دي او هغه یې ځنې خوري محترمو د چمن ګیټ د پښتنو د کاروبار نه دوی خپل کاروبار پې کوي محترمو کویټ او زیارت دا دلته ځمکې د لوکل خلکو په زور ځنې نیولې دي او نورې هم نسي دلته په پشین کې هم قبضې دي قلعه عبدالله خان یې و بدیو ته و دشمنیو ته اچولی دی او د هرې دشمنۍ پر شا د ریاست لاس دی بربادي د یو ځای نه ده تباهي د یو ځای نه ده ټول وطن اور او اور دی دلته دشمنۍ هم دي محترمو که حالات چې وګورې نه د چمن لیویز محفوظ دی نه د پېښور پولیس محفوظ دی نه د وزیرستان ولس محفوظ دی هره ورځ ټارګېټ کیلینګ دی په باجوړ کې دماکې دي د اوو خوندیو ماشوم نورې هم معاف نه کو چې چپس یې خرڅول او په هغه به یې چیپس او چای به یې خرڅولو په هغه باندې خپلې خوندیو او خپلو مور ته رزق ګټلو هغه یې هم په وینو کې سروی کو سور کو محترمو د خیبر جماعتونه یې ونړول نن ټول وطن په ټول وطن کې جنګ دی د ټول وطن وسایل یې خوړلي دي ټول وطن په تباهي لګیا دی محترمو په داسې وخت چې ته د نړۍ هر کام ځان ته خپل وجود لري ځان ته یو ملک لري
کوي هغه عمل په دوی خپل د کام خلک وي هغه انصاف هم ورکوي دوی یو بل نه سره وژني ولې په سره وژني په جرمن کې خلک ولې په سره وژني ځکه چې دوی ته پته ده چې دلته انصاف ملویږي د دښمنیو هېڅ ضرورت نشته دی محترمو ژبه غیر محفوظه تعلیم دې نه مني په دې تعلیم کې د پښتنو نصاب نه مني ستا ژبه نه مني ستا په وسایلو ستا اختیار نه مني ستا امن نه مني ستا په خاوره انصاف نه مني ورور ستا د مسایلو حل نه مني او خپل د ظلم نظام په زور پتا مني دا د دې ریاست شکل دی وپښتنو تر څو چې غلام ژوند تېروئ یوه مسله به د حل نه شي نه به وسایل وګټي نه به د مسایل حل شي دلته خلک وایي چې دښمني دي ته به یوه فیصله ور وکړې د یوه روغه جوړه به ور وکړې هغه به بله جوړه کړي ته به د بلې روغه جوړه وکړې هغه به بله جوړه کړي دا روغه جوړې دا د خپلواکۍ سره تعلق لري چې په دې خاوره باندې خپلواکي وي او د خپل کرام د انصاف په دلتونه وي دا هلته ممکن دي محترمو په دې خاوره باندې ستا وسایل لوټل کېږي دا اصل کې اختیار نه لرې که تا اختیار لرلی نو نن د صوابۍ د ډیم بجلي چې د ټولو پښتنو قافله هغه به تا ته درکوله خو ته اختیار نه لرې محترمو ته بې اختیاره یې د دې دپاره چې خپل وطن وګټي د خپل وطن واک اختیار وګټي دا ډېرې مهمې خبرې دي په توجه یې واروئ دا خپلواکي او خپل اختیار ګټلو دپاره پي ټي ایم درې پړاوونه ځان ته وټاکل چې موږ به په درې پړاوونو کې خپل سفر کوو اول پړاو دا و چې موږ فکري کار وکړو د خلکو په ذهن باندې د خلکو په نظریاتو باندې د خلکو په فکر باندې کار وکړو او د یو انقلاب ته او یو مزاحمت ته تیار کړو په هغې فکر کې اول خیال اول نظریات د اتحاد د جوړولو دا کام تقسیم دی دا په خیلونو تقسیم دی دا په قبیلو تقسیم دی دا په وړو وړو کامونو تقسیم دی او د دوی فکر هم ټول په دې کې ننوتی دی د یو قبیلې خلک د بلې قبیلې چې پښتانه دي د هغې عزت خپل عزت نه شماري د دوی سره شوي د دهشتګردۍ واقعات خپل واقعات نه شماري ټول سوچونه محدود شوي دي پي ټي ایم په اعمالو کې ثابتوله چې قبیله ته یې نه کتل علاقه ته یې نه کتل خو چې په چا به بده ورځ وه چې یو ځل به پښتون و پي ټي ایم به د دوی سره ولاړ و پي ټي ایم به د دوی دپاره مزاحمت کولو پي ټي ایم اول مقصد دا و چې د خیلونو او د قبیلو په بنیاد باندې چې کوم نفرت په دې کام کې جوړ شوی دی چې هغه ختم کړو بیا د پارټۍ په بنیاد باندې یو لوی نفرت دی یو پارټۍ خلک د بلې پارټۍ خلاف دي د بلې پارټۍ خلک د بلې پارټۍ خلاف دي ټول صلاحیتونه ټول عقل او پوهه دا ټولې پارټیانې په یو بل پسې یعنې د یو بل خلاف استعمالوي پي ټي ایم راغی او دا ناره یې وکړله او پي ټي ایم دا ناره وکړله چې که ته د کومې پارټۍ هم یې که ته د کوم ګوند هم یې چې پښتون یې دا باندې چې مشکل وي زه به در سره ولاړ وم ستا تحفظ په ما فرض دی تر نن ورځې سره نن ورځې سره یو پارټۍ راته وښایئ چې په هغه بده ورځ وه او پي ټي ایم نه و ورسره درېدلی محترمو دوی په دې لحاظ سره دلته یو بل تقسیم و چې دا مذهبي طبقه ده دا قوم پرست طبقه ده دا د وطن خان او ملک دی د پي ټي ایم نظریات دا دي چې مذهب هم زموږ خپل دی وطن هم زموږ خپل دی قام هم زموږ خپل دی په دې نامه موږ تقسیم نه منو موږ به ټول کار متحد په یو شکل کې د دشمن خلاف ودرېږو نه په طبقاتو کې پي ټي ایم کام تقسیموي نه یې په پارټو کې تقسیموي نه یې په قبیلو کې تقسیموي نه یې په علاقو کې تقسیموي بلکې د دوی نه یو کام جوړوي محترمو چې کله ته یو قامي فکر ولرې بیا ته یو قامي وجود جوړولی شي او د پي ټي ایم په فکري لحاظ
هر دهشتګردي بچ د وردی والا وکړه خلق بورتا نور نامونه کې خدل ورته نام باندې کې خدا دا پیډیم چراغ او شارع جنرالو کرنے تو خیر او څنګه دا پیډیم په خپل خاورا جرأت پیدا کوو د مزاحمت ماده پیدا کولا پاول پړاو کې دغه هدف بل هدف د پی ټی ایم په فکری لحاظ سره په دې خاورا باندې د کام مسائل په یو بل په ځندلو د وزیرستان د مسلونه شپږ کالاول د پښین خلک نو خبر د پښین د مسلونه د کویت د مسلونه په خبر نو خبر په خبر د سواد نو خبر سواد د پجور نو خبر خدا ټیم وو چې د سماعت په سټیج باندې پښتانه یو ځای سره کښېنول او د یو بل غږ یې سره وپېژندو پېښور کویټه وزیرستان او داسې د لرو بر افغان وطن ګرد یې په یو بل وپېژندو چې کله کلامونه د یو بل غږ پېژندي بیا د دوی همدردي د یو بل سره پیدا کېږي نن پښتانه د یو بل سره همدردي لري دا د پي ټي ایم هدف وو چې موږ به تر دې ځایه پورې د خپل کام رسوو د پي ټي ایم بل هدف دا و چې پی ټی ایم با خپل کام ته د خپلو غرونو قدر ورپېژني د خپلو سمو قدر به ورپېژني کا په غرونو کې مدنیات دي کا ځنګلات دي کا په سمه کې اوبه دي او کا مدنیات دي د هغو ټولو قدر په کام پېژندل د هغې دپاره مزاحمت کول د هغې دپاره د کام فکر جوړول یقینا په شپږ کاله کې به تاسو محسوس کړي وي چې پی ټي ایم په هر صورت باندې د خپلې خاورې د وسایلو او د مسائلو خبره کوله پی ټی ایم بل کار را کولو چې د دشمن پروپیګنډا ختم کړي دا ماشومان دا سپینږیري دا ځوانان دا بچ سیند دا بچ پنجاب یا د دنیا او بلې خواته په روزګار پسې تلل یا به هسپتال ته به مریض وړ چا به په هسپتال کې کمره نه ورکوله چا به د کرایې کور نه ورکولو دغه کام ته یې د دهشتګرد په سترګه کتل ولې یې ورته کتل چې دلته ستا یوه ترجماني وه چې هغه به ډي جی ای اختیار کوله چې هغه به څنګه خبرونه ستا متعلق جاري کړل دنیا به هغه منل دا پي ټي ایم راووتلو په میدان ورته ودرېدلو او د خپل کام ترجماني یې وکړه د خپلو ځوانانو د خپلو ماشومانو د خپلو سپینږیریو او د خپلو خویندو منځونه دا د دهشتګرد ټاپه لرې کړله او چې کومو خلکو پښتون ته دهشتګرد ویلي وو په ټوله دنیا کې نن هغه د پي ټي ایم په وجه خلک د دهشتګرد په نامه پېژني دا د پی ټي ایم هدف و چې پی ټي ایم د خپلو ولسونو ترجماني وکړي یقینا په یو ملي تنظیم باندې دا حق دی د قانونو چې د دوی ترجماني وشي محترمو پی ټي ایم په دغې کې دننه بل دغه دا یو د پاول پړاو کې دا یو فکر لرلو چې خپل قامونه او خپل چې کوم څومره خلک دي پښتانه په دې کې دننه یو حرکت پیدا وي د خپل قامي حقوقو په ذریعه باندې پی ټي ایم هغه حرکت وکړو پښتون ته شپږ کاله اول تاسو په قسم ووایئ چې خپلو حالاتو ته داسې وي خو لکه نن چې ویښتئ پی ټي ایم کوڅه په کوڅه ګرځېده کلي په کلي یې نارې والې ها البته چې کله موږ ستاسو خبره شروع کړه چې د دغې وطن د سپینږیریو د ځوانانو د ماشومانو د نرو ښځو د ټولو ترجماني شروع کړه چې دته به دهشتګرد نه وایې دته وسایل به نه لوټې دته به مسایل نه جوړوې دته به عدم تحفظ نه پیدا کوې نو بیا ریاست څه وکړل ریاست زموږ خلاف خپله میډیا استعمال کړه خو میډیا یې موږ بند کړو چې زموږ پیغام څوک وانه روي بیا یې په میډیا کې پسې پروپیګنډا شروع کړله چې دوی بدنام شي سبا چاته هم ورځي چې د هغو په زړونو کې داسې شکونه پراته وي داسې بدنامۍ د دوی متعلق پراته وي چې څوک د دوی په خبره یقین نه وکړي دوی زموږ فکر محدود کولو دوی زموږ د حق ناره محدوده کوله خو نن شپږ کاله وتلي دي سره د جاز سره د ټانک سره د میډیا سره د عدالت سره د دیش د ادارو سره د خان بالک رواخله پر ډېرو سیاسي پارټو پره سره د پاکستان زنده‌باد پارټۍ زموږ خلاف یې جوړې کړې وې دا ټول سره راجمع کړه دا ټولو ته موږ شکست ورکړو زموږ فکر تر دوی لوړ دی فکري
علمي لحاظ سره نظریاتي لحاظ سره چې کوم نظریات مونږ خپرول چې کوم فکر مونږ خپرولو هغه محاوي کو هغه په لاهور کې خلک ورته غږوي هغه په پنډۍ کې خلک ورته غږوي هغه په پښتونخوا کې خلک ورته غږوي هغه د حق خبره د خدای په فضل سره او د دې ولسونو په همت سره هغه مونږ یو ځای ته ورسوله زمونږ بدنامولو مونږ ته د غدار او د کافر نه ویل او دوی داسې بدنام شول چې په لاره روان وي خلک کنځلې ورته کوي دوی لوی لوی جرنلان اوس په لارې نشي تېرېدلی الحمدلله مونږ د حق خبره کړې وه په هر ځای کې په ډاډه زړونو په ډاډه کوچکو سترګو ګرځو لهذا د پي ټي ایم د اولني پړاو هدف دا و چې پي ټي ایم دا کارونه وکړي دویم پړاو څه شی و دویم پړاو دا و چې پي ټي ایم به خپل کام منظم کوي په کام کې زمینه به د سوات نه راواخله تر چمنه پره په هر کلي په هر جومات به پي ټي ایم خپله یونټه جوړوي د علاقې د کلیو د یونټ چې کوم مشران دي هغه به سره راجمع شي د علاقې کمیټي به جوړه شي کتینه به جوړه شي د هغې به یو مشر وټاکو داسې د علاقې مشران چې سره راجمع کو د تحصیل مشر به وټاکو د تحصیل چې سره راجمع کو ضلع کمیټي به جوړه کو د ضلع مشران چې سره راجمع کو صوبه به جوړه کو د صوبې مشران دا پښتونخوا به داسې د یو جال غوندې د یو بل سره وپېرې داسې یو پړی چې راواخلو چې ټول لاس پرې ونڅو دا د اتحاد رسۍ دا به مونږ پرېږدی نسو دا پي ټي ایم د دې دپاره کار شروع کړو چې خپل کام منظم کړي چې خپل کام ته هم ډسپلین وښایي هم لاره وښایي هم یې تنظیم جوړ کړي په دې خاطر موږ اوس شپږ میاشتې دوره شروع کړې ده چې دا د چمن نه تر سواته پورې به جاري وي کلي کلي علاقې ته ځو ها پښتنو ځینې کارونه په ما کېږي ځینې په تاسو کېږي زه وعده درسره کومه چې کوم کار د کام په ما کېږي په هغه کې به نه غفلت کومه مونږ فرض ده د لاهور نه راواخله تر کراچۍ پورې یاده کړه د کراچۍ نه راواخله تر اسلام آباده پورې د پېښور نه تر کویټه پوره یو ځای راوښیه چې مونږ ستاسو ترجماني په لوی قابلیت سره چې ستا سترګې پکې وي او ستا مجموعي شکل ورسره خپلی کوي مونږ نه دي کړي مونږ سستي نه ده کړې مونږ غفلت نه دی کړی مونږ منډې وهلې دي مونږ چې دا دومره لویې پروپیګنډې دومره لوی اهداف مو حاصلول مونږ شهیدان ورکړي دي مونږ زخمیان ورکړي دي مونږ جیلونه خوړلي دي مونږ ستاسو لپاره لګیا وو خو څه کارونه دلته موجود هر وګړي باندې لږ به دا په غور واروئ دلته په هر وګړي باندې تاسو فرایض راځي تاسو به هم هغه راسره ادا کوئ دا کام به وعده راسره کوي هر وګړی به وعده راسره کوي تاسو به په هر کلي کې په هر جومات ماته یو تنظیم یوه کبینه راکوئ دا وعده به راسره کوئ چې د کومو کسانو د زړه سره دا وعده ده چې په خپل کلي کې به د پي ټي ایم یو یونټ جوړومه هغه لاسونه پورته کړئ ډېره مننه په یو وعده کې زه درسره کومه